نو به د دې حکومت نه به زه زما په خیال چې څوک هم د 500 ملاوېدل اوس په 1400 تبدیلي خو راغلې ده بالکل شلو شی په سلب شوی دی چې په 200 ریټیل په هغې باندې ګرانۍ په وجه باندې او چا به چې 5 کیلو ډبه اخیستل هغه 2 سیریزې له راغلې دا ته زه په یقینا مطمئن ترې نه یاست؟ نه ځینې کېږي نو دوکانداري مو سره کمزوري شي. ورونو کلیوالو مشرانو کشرانو السلام علیکم. زه عربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن موږ د تحصیل علمزی مین بازار مې منډۍ کې د ګرانۍ په باره کې یو سروې کوو. امید لرو چې تاسو به موږ خپله رایې ښه صحیح راکړئ. نو راځئ چې د خلکو نه مختلفو خلکو نه تپوسونه وکړو او د دوی رایې معلومه کړو چې دوی د حکومت ته څومره خفه دي څومره خوشحاله دي. راځئ چې وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ ماجر الله نوم دی. حاجي تاسو د موجوده حکومت د کومه پالیسي چې روانه ده یا د ګرانۍ چې روانه ده د دې نه څه توقع لرئ چې آینده لپاره د باقي چې کوم وخت پاتې دی دې کې به یاره حالات کنټرول شي یا به دغسې روان وي؟ یاره زه خو دا ویلی شم چې دې موجوده وخت کې کوم کار چې وشو نو د ګرانۍ ډېره سخته بې انتهایي شروع ده او ډېره زیاته شروع ده او د راتلونکي کم وخت چې پاتې دی یا 2.5 کاله یا 2 کاله نو دې کې به زه هم دا خلک زیات وشرموي د دې نه زیات دوی به دا ویلې چې یاره موږ تبدیلي راولو او نوی پاکستان به جوړوو. آیا تاسو هغې کې څه تبدیلي نه یاره موږ په هغې کې کمزوري نو تبدیلي پکې نه وي نوره او د هغې نه کمزوری شوی د پاکستان او بیخي داسې کمزوری کړی دی چې د حد یې تمام که بس. لکه مثلا داسې یو پوینټ تاسو دې خلکو ته ووایئ چې په کومه لیول باندې دا کمزوری شوی؟ کمزوری شوی په دې ده چې دوی زه به قرضونه نه اخلم هغه یو په 3 باندې واخیستل. دوی زه به ګراني نه راولم هغه یو په 3 باندې راوسته. دوی زه به بجلي نه ګرانوم هغه یو په 3 ګرانه کړه. دوی زه به ګیس نه ګرانوم هغه په یو په 3 ګران کړو. دوی زه به اوړه نه ګرانوم اوړه په 500 ملاوېدل اوس په 1400 ملاوېږي. نو نوره تبدیلي خو دغه راوځي چې خلک غریب خو بیخي تباه کړل او مالدار یې رانیولي هغه پسې هم تباه کوي. لکه تاسو مطمئن نه یاست؟ بالکل ته موږ مطمئن یو ضرورت یې مطمئن نه. مهرباني شکریه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم عثمان جان. تاسو د موجوده حکومت د ګرانۍ کومه راغلې ده دې باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ دې باندې تاسو خوشحاله یاستئ خفه یاستئ که خفه یاستئ ولې خفه یاستئ؟ والله بس په دې کې به موږ څه ووایو یار هر شی ګران دی پوه شو. موجوده حکومت خو زموږ هم ورسره تعلق لرو خو مطلب دا دی چې هر څه پکې ګران شو یو په 3 باندې شو ځکه چې مخکې به تر وړه شوه یا یو چیني شوه چې دا به ارزان و اوس یو په 3 شولو. نو به د دې حکومت نه به زه زما په خیال چې څوک هم نه دي خوشحاله. تا واورې دا تاسو څه وایئ چې دا ګرانۍ په مخکنیو حکومتونو کې نه وه راغلې د مشرف دور کې د بېنظیر دور کې د نواز شریف دور کې؟ یاره زه دا ویلی شم چې زموږ په وخت کې خو نه ده راغلې داسې. تا واورېده تاسو ته لږ دا معلومات نشته؟ بالکل نه ده راغلې. ما معلومات راته شته دي ولې راته نشته؟ او نه ده راغلې داسې د ګرانۍ نه ده راغلې. ډېره مننه شکریه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ خوشدل. څومره وخت نه دې بازار کې کار کوئ؟ والله زما خو 14 کاله کېږي. ښه 14 کاله. تاسو د دې نه مخکې لکه مخکنیو حکومتونو کې خوشحاله من خو مخکیني حکومتونو کې خوشحاله و ځکه چې دې کې اوس څوک سیر کچاله نه دي وادي 200 روپۍ ته کېږي. خبرې د الوم په 100 روپۍ کیلو دی کچالو په 100 روپۍ کیلو دی ټماټر په 6 روپۍ کیلو دی. چاله وړه ګوتې تیاره کوم موږ 1500 راکړه. وجه څه کېدی شي؟ نو وجه دا کېدی شي وادي چې دا حکومت ناکام دی. بس مطمئن ترې نه یاستئ؟ نه ځکه چې ګراني ده ډېره سخته. څه شی؟ ګراني ده ډېره. لکه تاسو ته مخکې مال د مخکني حکومتونو نه دلته په سبزۍ منډۍ کې ګران میلاوي او ډېر ګران میلاویږي ځکه چې مخکې ارزاني ډېره او اوس ګراني ډېره اوس ګراني ده ډېره. وعلیکم. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی؟ ریاض جی. تاسو موجوده حکومت د پالیسۍ نه مطمئن یاستئ؟ بالکل نه. وجه؟ د ګرانۍ وجه نور څه دي بس ګراني ده ډېره سخته. تاسو څه وایئ چې د ګرانۍ په مخکنیو حکومتونو کې نه وه راغلې؟ دومره نه وه لکه دا اوس چې ده. څو پورې چې زما یاده شته نو مشرف دور کې د بېنظیر دور کې د مسلم لیګ نون دور کې دا ګراني چې کوم دی د چینۍ تروړه ما خپله 5000 کې اخیستې وه په 1600 کې به تروړه وه 1300 نه یې باو شوې وه که نه. نو آیا هغه تاسو نه هېر شوي که څنګه؟ هغه خو یو وخت و لږه مقبه وه یا به میاشو یا به 2 یا به 3 دا خو مستقل هغه نظام را روان دی چې د حکومت راغلی دی بس ګراني اوسه سمه راغلې ده. همداسې پورته خیږي او ښکته کوزېدل نشته دی. څه توقع شته؟ نو یقین هم نشي والله خدای دې کړي چې وشي خو بس. دوی وایي چې یاره موږ تبدیلي راولو که نه او تبدیلي یې راوستې ده. نو تاسو څه وایئ تبدیلۍ کې تاسو صحیح نه
به تبدیلي دا تبدیلي راوسته چې شپږو سوو وړۍ را باندې 1400 کړل په دغه تبدیلي نور هم نه ده لیدلې 2.5 چیني 15,000 شوله 15,000 شوله تاسو څه وایئ چې آینده دپاره به دې کې څه ریلیف را نه شي نو الله دې کړي چې راشي پکې خو څه امید هم ترې نشته دی مطمئن نه یاستئ مطمئن ترې نه بلکل ترې نه څه تجویز ورکول غواړئ نو تجویز به موږ دوی له څه ورکړو هغه دوی ښه پوهېږي چې په حکومت ناس خلک دی دوی ته ښه پته لګي هغه خیر دی هغه حکومت چلولو والا حل دی موږ به ورله څه دغه ورکړو موږ ورله دغه تجویز ورکوو چې دوی ارزاني راولي چې ارزاني راله بس مسله ختمه ده هر سړي دا احتجاج دی چې وړه ګران دي اوس یو غریب سړی دغه وړه میلاویږي دغه کوم چې نښه سوه باندې میلاویږي نو اوس یو سړی به ورته دیړي پرېږدي کار به ورته پرېږدي او راځي به دغه وړو ته به ولاړي ټوله ورځ هم ورته تېره کړي 10 تروړي راغلي او 1500 کسان واپس کور ته لاړ شي دغه 10 کسان پکې ویسي او باقي دغه شان لاړ شي نو دا ته ډیمانډ خو ته کولی شي که نه چې یاره دا 40 تروړي دي او ویشي یا سل شي نو چې قام ته خو ریلیف میلاو شي بلکل دغه هم ښه خبره ده چې دغه هم زیات چې مونږ وایو چې ټوله مطلب دا دی هر شی ارزان شي ښه ده چې څومره دوی وسي په کار ده چې ارزان شي چیني هم ارزانه شي وړه هم ارزان شي چې هر دوکان کې یو ارزاني ښه خبره ده دا مطالبه خو ستاسو شته د حکومت نه که چې دا وړه سیوا کړي بلکل دا وړه خو بلکل دا چې سیوا کړي دا چې کم سے کم 1.5 سل بورۍ کړي نو ایله به ټیک شي ګزاره به پرې کېږي مهرباني شکریه څه نوم دی محمد خان دا کاروبار دلته د څومره وخت نه کوئ یاره 20 کاله خو مو وشو جي 20 کاله مو شو دا تیر دا تقریبا څه کم 3 کاله کېږي که نه نوی حکومت راغلی دوی دعوه کړې وه چې موږ به تبدیلي راولو نوی پاکستان به جوړو آیا په دې کې ستاسو ریټونه بیلنس دي خوشحاله یاستئ که په تیرو حکومتونو کې ستاسو ریټونه لکه ښکته تاسو ته ښه میلاوېدل او که په دې اوسنیو حکومتونو کې ښه میلاوېږي او کنه جی تبدیلی خو راغلی ده بالکل شلو شی په سلب شوی دی چې په 200 ریټیل په هغه باندې سبا 400 500 او 800 راغلی دی ریټیل دغه ته تبدیلی وای کنه یو په دوه باندې ګرانې ده کې دې شي دوی ذهن کې هم دغه تبدیلی و هرڅ ګران شوی دی خبره کم کاروبار بلاول په 2 لکه کې اوس په 10 لکه کم نه کیږي لکه تاسو خپه یاستئ مطمئن نه یاستئ نه موږ ته بیخي مطمئن نه نو څه تجویز تاسو شته چې ورکړئ دی دا حکومت ته رسي ان شاء الله دا به د بار ملکونو پورې دا پروګرام کتل شي منګه خو دغسې به څه تجویز ورکړو تجویز خو د حکومت کار دی چې یو شي کې کوشش وکړي د ارزانولو کوشش وکړي دغه وکړي موږ به څه وکړو موږ به څه یو چاله به تجویز ورکول صحیح اصل کې عوام تجویز یې خو حکومتي وخت پې کار کوي که نه ولې داسې څه خبره یي ستا په ذهن کې وي که نو هغه د شرم خبره نه ده نه نو من خو داسې څه خبره نشته دی د شرم خبره خو من خو دا وایي چې ریټونه ارزانول لکه دوی چې کمې دعوې کړې وي که نه چې موږ به مثال که په کوم حکومت کې چې تیل ګرانېږي یا دغه ګرانېږي هغه حکومت ته د کولو حق نشته دی هغه حکومت د استعفا ورکوي اوس هم هغې خپل دغه خپلې خبرې ته چې د دوی وګوري اوس نن سبا غوړي یو په 2 دي چې هم داسې یو که داسې وړه دي که داسې هر څه دي موږ وایو دا دی په هغه خپلو خبرو سوچ وکړي چې کمې ویلي دي هغه د عوامو څه وکړي موږ بس خوشحاله نور زموږ حکومت سره څه دغه خو نشته دی چې ارزاني راشي او دا خلک ډېر زیات غریبانان دي څه مخکې اپریشنو متاثره کړي دي اوس نور هم غریبي ده بېروزګاري ده کاروبارونه نشته دي او خرچې هم ته یو په 2 شوي دي نو خامخا خلک ډېر متاثره شوي دي یار ګوډ پوینټ اریز السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اسمت بھائی څنګه جوړ دی شکر الحمدلله ستاسو نوم غلامان جی تاسو دلته کاروبار څومره وخت نه کوئ زړګي موږ به دا 20م کال روان دی 20م کال روان دی بیا خو به ماشاءالله ستاسو کافي تجربه وي بالکل ان شاء الله تعالی چې او به څومره ډېر کار دومره ډېره تجربه وي خلک خپه دی وایي چې یاره دې دا څه کم 3 کاله حکومت وشو په دې کې دا ګراني ډېره سیوا شوې ده او غریب سړی د غریب نه غریبتر شو مالداره چې کم دی مالدار ترین شو که نه تاسو دې باره کې څه وایي بس زړګي خبره داسې خبره ده که نه چې زمونږ یو استاد ویل چې دا د IMF چې کومه دا قرضه ده که نه ویل دا د کینسر نکۍ ده نو دا نکۍ چینی ختمې شوي که نه دا باندې انسان باندې زیاتېږي نو الله دې موږ ماف کړي دې حکومت دا ویلي چې مثال زه به خودکشي وکړم که زه د IMF له لاړلم که نه نو په دې ټولو حکومتونو نه چې د ده د 2.5 کالو کې کومه قرضه راواخیستله او دا د دې زمونږ د دې عوامو نه دا نچوڼ کېږي که نه وایي د دې عوامو نه به وایي دا د یو وخت ډوډۍ نه دا واخیستلی کړي ولې به واخیستلی کړي چې غریبانان دومره ډېډي وکړي چې هغه به ایله د یو وخت ډوډۍ کېږي نو هغه یو وخت پرې نه کېږي نو الله دې په خپل فضل او کرم په احسان سره موږ د دې د IMF د قرضې نه وباسي چې د دې نه موږ نه یو چې زړګیانو بل حکومت به راشي به قرضې اخلي او په دې عوامو باندې بیا د پاسه ورچي او د دې عوامو نه د اینې نه بیا وباسي
مهرباني شکریا عزتمن ستاسو څه نوم دی؟ عزیز نوم مې دی جی. تاسو څه ویل غواړئ د غلامان چې کومې خبرې وکړې دې کې تاسو څه اضافه کول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې زه په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو زموږ غم در سره د عوامو د میډیا په دغه باندې د اعلی حکامو ته رسي دا اواز یاره زه به درته دا ووایم چې زما خپله په دې مارکیټ کې او په دې روزګار کې دا 12 کال دی که موږ د پیپل دور هم لیدلی دی د مسلم لیګ نون دور هم لیدلی د عمران خان دور هم سیکو خو د عمران خان په دور کې چې کمې وعدې دوی کړې وي یاره په سلو کې یو واده هم سرته ونه رسوله. تنقید به کوو خو د اصلاح دپاره داسې خبره ده لکه د ګرانۍ خبره چې تا وکړله ګراني ډیره زیاته ده لکه د مخکې په نسبت باندې یاره خل د دې د مجبوره دی زه به خپله دا تجربه وویم چې چا به 16 کیلو ټیم اغستو هغه 5 کیلو ډبې له راغلی دی لکه وسې نشته دی ګرانۍ په وجه باندې او چا به چې 5 کیلو ډبه اغستل هغه 2 سیریزې له راغلی دا ته زه په یقینا سویم او چې چا به 2 سیریزه ډبه اغستل هغه کیلو پوڼۍ له راغلی نو دې نه اوس تاسو جایزه والی چې د ګرانۍ د وجې داسې حال دی که نه لکه هر یو شی یو په 2 باندې ګران شو. زه به فار اګزامپل ووایم چې موږ د نواز شریف په دور کې زه به لا نوی ګورنمنټ نو جوړ شوی د عمران خان نو چینی تقریبا چې 2580 نه د 2600 پورې چلیدله نن سبا دور کې تقریبا چې نن سبا 4600 د 5350 نه بیرته 4600 لراله که داسې د وړو ګراني وې نو وړو په 750 روپۍ باندې په هغه دور کې اوس د دې نوي ګورنمنټ په دور کې 1320 باندې داسې که غوړي درته موږ یاد کو 5 کیلو ډبه په 650 روپۍ و نن سبا په 900 روپۍ وه نو د ګرانۍ خو څه دغه نشته دی او غریب نه غریب تر کېږي او مالداره د مالداره نه مالدارېږي پوه شو نو دغه خبره ده چې د ګراني خو ډیره انتهایی ګراني ده. زه به دا ووایم چې د خلکو هغه قوت حرید نه دی هغه ختم شوی دی. زه انشاءالله ستاسو اواز به الله حکامو ته رسي بس الله ته تاسو هم ژوند درکړي والله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. شکریا ډیره کتونکو مینوالو مسافرو تاسو د عوامو خبرې واورېدلې په غور یې واورئ او په دې باندې کمنټس وکړئ شیر یې کړئ زما چینل دی په یوټیوب باندې بله ډیوه دا د سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ووهئ هغې سره ال کلیک کړئ په فیسبوک باندې زما پیج دی هغه هم په بله ډیوه باندې دی هغه هم تاسو لایک کړئ شیر یې کړئ او کمنټس پې ورکړئ انشاءالله العزیز موږ به دغسې د قوم د زړه د فریاد چې کوم دی هغه به تاسو ته موږ رسوو وخت په وخت باندې دا زموږ د پروګرام پیله حصه وه او دویمه حصه به انشاءالله العزیز که ژوند وو نو موږ به د خاپخ روډ باندې چې کوم بازار آباد شوی د چاړهګانو بازار هغه ځای نه به یو پروګرام کوو انشاءالله او تاسو ته به د عوامو کوم فریاد دی دا به هم رسوو کوم حکومت نه کومه ګیله شکوه ده هغه به هم تاسو ته رسوو او انشاءالله دې کې به دې سره به شعر و شاعري هم شروع وي او اوس موږ یو شاعر هم راغوښتی انشاءالله العزیز د هغه نه به یو پروګرام کوو هغه به تاسو ته اپلوډ کوو او انشاءالله تاسو به ترې خوند اخلئ او تاسو دا پروګرام وګورئ دا څنګه و ښه و ښه نه و زه ستاسو په تمه یم شیر یې کوئ لایک یې کوئ او کمنټس پې ورکوئ زه اوس تاسو نه اجازت غواړم زه یم عربستان مومن د کمرامین اسد سره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.